ساقي سرايا تيسو تيار كيو جنب بلوا تيار كيو جنب بلوا ساقي قول بعدها يا روازه ما بسون رو بس چې دا دې بل په ارام را مخته کړي دي یو ورځ نه ده بل ورځ نه ده هر ورځ د بل شپې ستې بخوري ډېرې خاطرې را باندې تېرې شوي د غمو غمو دی وروسته که د وجې خواته چې تقریبا هستې را باندې تېره شوې ده داسې شانه مې مستي وکړه کټ د زرور شاټکټ وای وا په غاړې موړې سنګین دی امیر نه السلام علیکم ګرانو لیدونکو زه سرناخلاص خبریال معنا موږ تاسې او شاټ انسانان خدای وکړي چې دا خبرونه ستاسې خوښه شي dang 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 da da ding da 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 ding ding dang یار ګلو جان هم د خیر سره باغ ته رسېدلې په دې باغ کې خورا انتیکه حیوانات پیدا کېږي خو خیر زه هم دغسې نه پرېږدم په دې څه مه بیرېږه چې د ګلو لبن کور پاته دی لبن را سره دی خیر زه پسې وګورم چې په کوم باغ کې وای یاره زه شوم په ګرده باغ کې به چې غوکه لا پیدا نه کړم دا د کومې خوا راته سوی دی دې باغ ته خیر زه به یم په ژبه پوهېږم د کومې خوا ته راغلی دا باغ ته کوښښ دې پرې ونې کړم چې دا ګرد دنیا ووایي پوه شولې جان ماده دا چیرې د الله دوسته جانماد بچه یاره جانماده پوس پدې ته اوس په ولاړې چای خورې پخوا به خلک هلته ناست وه چای به یې خوړل خدای دې راوله نه لکه د بل باغ ته چې راوښتی یم په داره الله دې راوله سوال دی جوړ یې په خیر یې تکړه تازه خیرونه یې سیمه سره دا چیرې شکر ته څنګه یې ښه سره په خیر یې څه ښکاري دلته د خدای سړی په دا باغ کې چې نن ځان پسې ګرځېدلم سړی ګل به پیدا په ګل پسې ګرځېدې د خدای دوسته ما ویل سړی چې په دا باغ کې نن ولې یو چوغکه شی نه معلومېږي چې تا ته وکته سړی دی راغلی ازما سیت را کړې ده د باغه دا چوغکې دا بلبلان وتلي زه په ګل پسې راغلم یعنې چې ته راغلی و د خدای دوسته چې ته پر هر ځای چوغکه څه که بلبل نو نه راته رانږدې کېږي نو خو زه دا هم راغلی نن بلبل څه کو اجره د کښېنه کراره پوهېږې ښه نور څه احوال دی والله خیریت دی وروره ستا څه حال دی چې چاند وچاند دې ښه دي په هوا کې دي خیریت دی شکر دی ملګري دي هم ښه دي حال احوال دي هم جوړ تیار دي یار وایم بیخي ښه دي خو داسې دی د خدای دوسته ما او تا خو دا سر درد ډېر لرو نه بهر مو داسې پر سر درد و سړی راسه دا نه چې غوښه موغه کوله پوه شولې هغه چې رالم په ګرده باغ کې ګسره د ډک شی لا نه پیدا کېږي زما د خوا خو ته درواغ مه وایه زما د خوا خو زما پر سر درد نه دي ستا به په ګمان کړی دي چې زما پر سر درد دي د دم پر سر درد دي نو زما نه وه درد دغه فکر تا ته غلط لوېدلی ښه نو پوه شولې ما د په دا خطر دوه تعویضه کړي سړی چې د بل چا سره کښېني چې د هغه پر سر درد نه شي پوه شولې زیاته ستا وخت کې دغه یو ری ورته والله دا ری مې ورته نو نور څه احوال دی پوه شولې خیریت یاره دغه د شپې ورځې دي تېرېږي ښه دا ګل مل پسې ګرځي هغه ګل هم نه پیدا کېږي ګل به الله پرېږده اوس دا راته وایه چې د خیره سره زه خو د خیره دا هم درته راورسېدم او زما نوم دی سرناخلاص خبریال نو د خیره سره ته موږ ته څه لرې څه شي راته وایه زه درته وایم چې اول دې خپل و پلار و مور ته سلام کوي وسه پلار و مور سلام کوي وسه
تقریبا بیا دې تقریبا هغه دې و دا خپل اولاد خپل چیچان سم داسې مين نه موږ تاسې شفتل نه خورو ډوډۍ خورو ورسې بیا دغه کار وکړه چې هغه خپل ماینې ته دغسې احترام وګوره خپل عیالو چیچانو ته په احترام وګوره خپل حلاله نفقه پیدا کړه په وطن کې خپل د مشر سره ښه په معلومات خبرې وکړه چې زه کوم کار وکړم کوم نه وه یعنې اوس ولې اوس دغه راته ووایه د خیره سره ما ویله ما یو غزل دې ویلې وای کونج خدای سوای دې ټپسال راته هسې ووایه د سرو سترګو پر باز مې سلام وایه ټنګ 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 ای خماریا ما ګوره اشنایا دا په پاکه مینه ځای عبدالخالق سوما ای مسافر راغلی های د لرې ځایم ولې جان بریک پر آکاش کې هغه نه دی چې سید عبدالخالق یاره دا خو چې خدای و سید عبدالخالق و څنګه یاره راسه مجلن راغلی یم ټنګ 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 زمینه مه پرېږده چې ستا په تمه څنګه یاره راسه مجلن راغلی تر څو به دا غمونه خزانې غوندې ساتم څرنګه یاره راسه مجلل ستا د لاسه یاره داسې غزل دې وویل بیا مې شفتل خوړلي وای مال د خیره سره دا خو جاوله غزل وویل مګر په باغ ته یې ولا نه ټپوس نه سو راته دا زما او ستا په اواز څه تغیرات راغلي دي پوه شولې مال د خیره سره داسې وکړه چې خاطره ماتره راته ووایه چې په تا باندې راغلي یا خوږه یا ترخه چې د خیره سره د سناخلاص خپرونې ته د خیره سره موږ نشر کړو او خلک خوند پر واخلي خو زه هلک ومه خاطره دا راغلې وه صفا هلک ومه زموږ په درد داسې تقریبا سم وړو ښه عزتمن و وخت د چا و وخت د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابا و بیا شک بابا سلام کوي د زموږ د طرفه و دا خبرې ته یې نو بیا موږ کوچنیان وو که به دې خیر یې په دغه انقلابو کې خاورې باچا جان تقریبا ډېر لوی زه د 45 کالو به زه یم تقریبا ما هغه د خوند نه دی پیدا کړی په څه سواب چې کښته سپورت څه هغه د اعلیحضرت باچایي نه جین جوړېږي چې د مړو وه هغو ښه خلک ښه ماړه خلک په دغه ناستګویي کې ناست وه تقریبا هغه هوا نه جینې خرابېدل اوس پوه چوپان په مالو پسې نسته هغه مالونه هم وږي دي هم تږي دي هم چغالانو ګیدړانو خوړلي دي خاطره مې دغه د ورونو چې دغه هوا د خدای و د مړو څه شي خبره ده بیا دا خبره ما بین ته راغلې ده چې ملا سید خان یې خوله په خاورو وربوزه او دغه نور خلک چې ناپوهان دي هغه به مال سم وګوري تر اوسه سم مال نه دی دغسې په دا 40 کاله تقریبا سم مال نه دی کتلی نو دا خاطرې پر موږ باندې راغلي دي ورو والله دا خو بیخي د اعلیحضرت باچایي تقریبا موږ په سترګو پسې هغسې وسایي هغسې ګوره زما اواز خوا دې خراب شوی د سرې زما وایي پلانکی کمر بسته دی ما دا ژوند د اواز چې مې لا اوس هم داسې یو نوکې راخیږي تر خولې هغه ما هغه تقوا ده هغه کړې ده چې ما غیران په ځان پسې اضافه د یو بل ورور په مرګ پسې نه دی راخیستی سبحان الله نو هغه کله هلکه وروره که زه مقصد الله پاک داسې ساتلی یم ته ورته وګورې چې زما دغه پښتانه پر چا مرساز او اواز یې څنګه دی والله چې سر دې په خلاص و لکه کرت غټۍ داسې ساتلی هغه لاله وروره که دا کلیې تقریبا د هغه وخت د شیدو د مستو د غوړو ډکې دي تر اوسه پورې سبحان الله اوس یعنې دا زلفان به یو 100 وارې په شلومبو مستو پرېولي دا ما دوه کوپه خپل د مالدارۍ د پاکې خپل د بابا او د اجې د ګټې دا ما مقصد دوه کوپه څښله
دا غوړي د غوړي شل شیدې مې بیخي ډېرې خوړلې تقریبا هغه دی هغه شلومبې مې څښلې چې هغه بیا د بي د ما په یو بیادبه خبره ورسره وه ول دا خټه شلومبې په پلانکې چم کوي ما هغه څښلې چې د ځان د منګر هغه چم یې نه دی راکړی لیکن خبره دا ده چې همدا چې به روان یې پر دا کلي کې خلکو چې ول ټانګ روان دی په دغه څه ټانګ نه تیارې موږ د الله حضرته په سترګو نه یلدو لري دغه نه مو مینه وه چې دا زموږ مقصد غیرت دی کمربند مو دی یو هزارګی عسکر به زموږ یو ښه خان ته ورغلی ول درځه په یوه کمربند داسې د وطنه څه بیا هغه خان داسې موسیقي په را روان کړي و تا چې ول کوچنی هلک که په دې مقابله کې څوک څه ویلی شي را مخته دې سي څوک څه وایي خاورې باچا جان ورسره وځي بېشکه ګوره نو همدا امیرونو زما خبرې ورته چې و دنیا ته ورکړي په لاس چې دغه خبره څه وایي دا څه کوي نو ګرانه هغسې عزتمن رامخته کوي چې هغه په هغه خپل کور کلي باندې خپل په وریندارو پر مور خور باندې خوا بدېږي او دی معنا په ښه نازېږي چې د ښه عیالونه وساتي او په بد په معلومېږي چې بد عیالونه دا 15-40 کاله د انقلاب وده کښته شه و پورته شه کښته ما پلار نه دی لیدلی خپل پر کپن هغه بل مړ کړی دی ورک دی یا دی تللی دی ښه دی دغسې د خلکو دغسې نامیان پلرونه هغه دې تللي دي ښه که چیرې داسې جګه جوړې خو یو ورځ موږ ته هم مقصد ده ما ته هم دا خاورې باچا ته هم یو ریګ په لاس راځي چې چا پر مخ یې ور آفرین ولې نو داسې هغه لایقت دی چې زه پر ور وباسم خلکو اوس په ما خلک په شرم کې نه شرمېږي چې زما پر سترګو یې خاورې راپاشلي دغسې اوس به دا د غم خبرې پرېږدو نه غمونه خو موږ تاسو ډېر داسې کاټ کړي دي لکه خامه سړک باندې چې باران وسي شله پراته وي د غم د لاسه خو موږ تاسې راغلي نن د خوشحالۍ یو پیغام دی خلکو ته ورکړه چې خلکو په زړو کې یو سپکه خندا راپورته سي او ووایي چې وایي ملنګ باچا ملا داسې یو قیامت سترګې دې جار سم یاره اشنایې خنده په مینه زما ارمان یم ساکي سرایې پیسو تیار که یو جام بلبل وا تیار که یو جام بلبل وا ساکي تیار که یو جام بلبل وا تیار که یو جام بلبل وا یار په دې زمزمه خو یې انډیواله د ټپوسان کاروان راته کوي په اوس ولې باغ باندې خاص ټپوسان راته کښېنستل مګر اوس به د خیره سره داسې وکړو چې د دې ټپوسانو لپاره مې یو غزل ووایه چې بېرته به واسي د خیره او ما او تا په خپله لار سره ولاړ شو بلا یلا ویلا جالم بلا یلا ویلا جالم سایل می وا سایل گدار عالم سایل می های سایل گدار عالم بلا یلا ویلا یا بس یار داسې وام د خدای رانو خو هغه دی نو څه شي دی نو خو داسې انډیواله چې دې درختو وګورې ما چې ول ټپوسانو کاروبار را تاسو دا چې زما او ستا اواز نه دا ټپوسان دلته چیرې راته کېدای سي یاره سر چې په خلاصو ډېر ساعت مو د خلکو ور تېر کوي خو د خیره سره ما او تا هم بلا ځو انډیواله بلا سره کار لرو د خیره سره راکه لاسې راکه دا سکر چای دې راوړې خدای دې راوله یارو هموس چې چای پیدا سو 15 ساعته نور د سره کښېنه
منم پوس ادي وجه نور یو نیم ساعه بس حاجي اوس یاران را روان دي ته یار ته چیرې وې یار موږ ولا حاجغات وکړي سړی والا پارا لای درالو یار والله کور کې ودان هر وخت چې چای پر وخت را رسوي دي پوس وجه ګل ماده یخي نایم سره خدای دې خیر درکې یار ګل ماده تل سره تکشینه کیسه وکړه دغه یې چای ولته وروره د خسیو د میدان دی د خسی دی د غیز دی تقریبا اوس غیز بازان را غیز باسي او خسان والا خسی کوي او غزلچان خپل غزلي وایي هر سړی خپل کار خپل ساچرای دی کوي وروره راشو تم چای در واشو یا ونیا کې بشي انو دلته څنګه راته ته یارانو ته راو والله سړی نو بالا واجر بلار بس کور با کار هغه چې دی رالی دوی خو ګرد عمر مرتص بستا ترمس چای او 5 میټ چاکلیټ راوي نو چې دا سره خلاص نو کو پوس ور یو خاطر نه زو څنګه سر دې په خلاصو بس داسې د کولا لا خورا زوره ور ځواني و غیږ یم استله شه یاره کولا لا ته ساس ځواني یو کې سره ته وک پوس وجه مټ زړه مو وس والله زنګ نیولې دی پوس وجه ته ګوره وروره پر ما باندې خاطرې ډېرې خاطرې را باندې تېرې شوي دغه مو دغه مو دی وروسته که دا وجې خواته چې تقریبا هستي را باندې تېره شوې ده ښه نامې دغسې کوله لره مس وکړه هغه و ګرد بسته وه دنیا مو درلودله ارشه دی نو غیږ مالکان به غیږ ایستله غیږه به مو ورسره ایستله که به یې خسي کوله خسي به مو ورسره کوله مطلب داسې امپاره بازي کې به اتلس نفره زما سره دلته پر میدان ناست دي په اتلس کې تاسې حقیقت ومنئ چې په ما کې یو په غیږ کې نه دی مې سرت ښه سرت درلودی هم یې دا څونه به وکړله یا انشاءالله تا چې تور جیب دی وام زه ګر سره وم لکه پولاد یوه توله یم ګرده یا کوله لوم هغه در شویم هغه به داسې و لکه تور جیب مګر تا ته یې کتلی له ولا کس وایي ما ته بیا هر څه ولپړل ول راسه زه په غېږ درځم زه چې ورغلم بیا به غزار و د کوله لا سره بیا دا طاقت خدایي ورسره و دا الهي زما سره دا طاقت را سره دی چې هغه مور پلار نو هم زه څه نازولی یم خاص به کوچو رالی کړی دی داسې په کوچو چې دا خلک ما ته معلوم عادي زه ور معلوم یم چې خاص یې کوچي وشي دا مسته خوړلی د غوا غوړي اګر سره چې ښه ده بسته کړه و همدغه درخت چې به د پاره ماره نه دغه کول دا درخت ته به د داسې لاس ور واچوي لکه شپیش چې داسې کړک کړک مات به کړي ګوره قربان دي زما سره داسې الهي قوت راغلی دی بېشکه کوله لا موږ تا منو چې دغه پلار ماته نه دي ویلي چې زویه ته ستا معنا غلط یې پر غلط داسې کوله زه خدای پاک په داسې راسمندۍ ورسره لوی کړی یم چې دغه پلار زما ته 8 کاله به زه د 12 کالو هم بېدولم یې هغه دی به مې سهار ته دغه پوله په شا شوه بیا د بېدې ما په یې لړلی و پلار ما ته منت نه کوه داسې بیا ځان پرې وی نو نازدانه وې کوله لا بوت وجه لکه هغه کوچي چې زه د په غېږ کې مګر دی په یاد دی که نه دی کوله لا دی په یاد دی ولا دی هم د ښې مور زوی خو زه د هغه درته وایم همدی هم دغه رقم انډیواله چې دا ټوپلنډې ته به راولاړ سو چې دا ګین به ووالئ دغسې به روان به خلکو به لاس غاستې وکړې ګین به لا مځکې ته نه راولېدی په دغه پوهېدی دغه منصب درلود نو زما د بیا د دغو چې د غېږ و د خسي و څوک مې پرې مګر زما باندې نه ده په یاد کوله لا ستا ځواني خو دا د په دغه خاشو کې په دغه مرضو کې د ورکه سوله اوس نو کې هوا که سمه سوله نو سمه سوه که نه نو دا 40 کاله غم ته پسکې پیدا سولې وایه داسې ورشا وایي کوله مګر کوله لا ګوره مګر دا ځای چې نو وایي هېر سو کوله لا چې دا راوبوتله انډیواله وایي چې دا یوه سړي ته به مې څوک کاشکې 3 کاسه به نور په دیوالو کې بند وه سناته خبره هو داسې پهلوان دی کوله نادم پهلوان دغه پهلوان دی چې د خدای لاره نه دی ایله کړې دا د وایي څه یاره کوله لا خو موږ توس به د هغه باندې زورور یو چیرې دی اوس هغه د خدایي لارې ایله کړي داسې بعد هغه نو بیا ولا که شی لا یم نو دا چې ولا کوله لا خدای زورور خبره کوي پوس وجه موږ چې یو ساتونکي
او یا تقریبا مړونه هغه د شوسو د بدو سنوي سم یو نو پوس ولې تاریخ سه یو خردم والا درلودي چې هغه به هغه په موږ ساتلو داسې به م د کتار په سر کې به روانو پوس ولې بل به پیش کو زه والا و هغه به دغه سنامي و چې څوک به په چا به پیشرو رسمه والی چې دی به په روان وطن کې په لپړل چې والا او نو داسې کار و یو بیا لچاکو منګرګر د لچاګانه و ګردبانه اوس خو چې تر بیا د بیا د ما په چې د پلار زوی پیدا سو هغه بیا ادب دی د پلار د منې نه یو نو د خدای پر لاس باندې دا ښوونګه د چا د چې د پلار د نه مني یاره کولاله ګوره یو ورځ مې باغ وبه پوس ولې راته ویې ویل ورته باغ وبه کانډیواله باره سړی واجرېده دا لو وجې ته چې مې جمر واچوئ دغسې مې واجرېده لو وله ګرده بنده کړه په خپل باغ مې رایله کړه خلک هاخوا سره راله وروره اوبه دې ولې بندې کړي کوچنی وړی دی که څنګه دی مال پوس ولې زموږ باغ تږی دی نو موږ تاسو کمزوري خلک نه یو کولاله ما خپل د پلار په وختو کې تقریبا دا لو واله داسې په کلپ راتړلې د خوا پاکې مې راتړلې خپل ملک باندې او بیا زه هغه چا زوی یم چې تقریبا د غونه زور یې درلود دا دی نو موږ وایو دلته کمزوري خلک مقصد چې زه ما نه بولي یا زه نه یم یا چا درته ویل چې دی نه کې تکړه دی اسه کور یې ودان وروره کمزوري خبره زموږ خوښه نه ده ټول هندو وزارت تکلیف په دغه وطن کې چې پلار او نیکه مو پرېښي دي تکلیف نه ورکو پښتانه ته خو یې بیخي نه ورکو بیخي نه ورکو کولاله پښتون خو نو ده یو د یو فولادو زوی دی پښتون د یو ښه ګل دی چې دنیا کې پښتون ښه زوی دی مګر کولاله دی به هم د خپل د ځوانۍ یو کیسه وکړي ښه ته هم داسې وکړه یو کیسه وکړه واجرېده ستا په وخت کوم ډېر انتیکه پېښ شوي یو دا نه ووایه ته هم واجرېده موږ په وختو کې خو دغه غېږ و درنه خط وخڅی و دا شیان به موږ سره کوو داسې بس دغه به و بعدا چې ماپښین به سو کارونه پرېښوله په یاد مې دي دا درنه خط وخڅی و دا به دا ځوانان به راټول و کولاله بیا په مابینځ کې کولاله ته خو چا کتلی نه سوی چې دا چا ورته کتلي وایي کولاله داسې پهلوان دا ټول چې بیا کوئ د بیلچې په بیلچې بیا کوئ خلکو په تاریخي کوئ دا به په بیلچې کوئ ښه په بیلچې ټول کوي هغه نو د تاریخي بیلچه وه او بل بیا دا و کولاله ما داسې م اورېدلي د بیلر د ځان سره ګرځوئ چې دا بیلچه مې داسې کړه بیلر ته یې دا ډبې م بیا د واجرده یاره کولاله والله ګرده کلي ته ډم راچول څو منه تریاکې ټولول تقریبا 10-12 منه تریاکې ټولول په یوه ورځ یاره کولاله وایه ډېر د تکړه خلکو څخه موږ تقریبا هغه یې پاتې ماران هم ټینګه یې څه وایه ماران هم کولاله اوس نو انډیواله یو داسې غزل ګل بدن چک ورسره کوه زما جانان بیا د دیدن وراځي ورته که کولاله کولاله والله بیا پر اسمان رش شو لکه مرغیان راته کېږي ورته که کولاله کولاله ته ودرې کولاله ده شاغه یادومه ورسه د اولیا ننګومه یا چې نیت مو وکړ نو د ښار سه بل مخلوق د کندهار سه پر لار یو څو کسه ملګري شولو یوې د کوره بل د کلي شولو یکه پر مخ باندې ورتلای نه څه اوس بیا چې راغلار لیدای نه څه هلته ولاړو لږو ساکشه نسته د پیر په ذکر سره اختاکشه نسته بېشکه یاره یا ما یاده نن زیارت نه ولیدای ستا د جمعې و نوم ښه ولیدای د ولایت غلی بېساري وې چې په دربار کې یواري وې بېشکه یا کولاله پخوا د اسمانه مرغان راته کول اوس د مځکې خاڼې و موږکان اوس وجه سر چې په خلاص و اوس خاص وایي د مځکې انشاءالله وځي. تاسې ګورئ زموږ پیران
په دا 40 کاله زه یې پسوله زموږ ملایان زه یې پسوله په دا 40 کاله نهار یې لکه ډوډۍ چې نه خوري خدای نه کرده اچھا دی زموږ خانان زه یې پسوله بزګران خواري نه کاږي وروره کولاله لږ دې خواته راوسکېږه څنګه داسې ښه برابر که داسې وایدرېده نه داسې راوسکېږه لږ کولاله وایدرېده دغه ځای بلا خو دا ځای له سره لوند دی ختم سولې والا هغه ځوان یې دي یا ولاله اوس انډیواله په دا مځکه کې زلزله سوه چې دی اواز وایي د دور راواوړه کولاله لږ راوسکېږه پوه شوه ورته وګورئ تاسې ورته وګورئ ما خپل ځانونه ماړه کړي نه یاست نه ماړه یاست دغسې زه تقریبا هغه یم لکه یو شی چې د باره وولېږي په راڅړک پروت دی یو په پښه مې پورې وي یو مې دورې پورې وي کولاله خو چې دی اوسم یا پخوا دې برېتونه تاوونه اوس هغه برېتونه ډونګر خبره دا ده چې دا یو څه ګیټ مستي وکړه کش کړ کولاله د زرور شاټ کټ هغه شی کولاله او چې دا مازې به چې پخوا دا سترګې دغسې راویستل دا مځکې کې خاڼې وو د کال څه دا ختم تقریبا ما د اسمان د لمر سره سترګې جنګو دغه دی یا زما چې مځکې ته وکتل زه یې په کلي مګر کولاله ما هم دغه م اورېدلي وو چې یو ساعت چې داسې سترګې ورسره جنګولې مګر یې ونې ځکه در ورپورته سوي وې یاره داسې کار دی کولاله دا اوس هم ته پوهېږې نه په دغه دبه په غږ کې دغسې حال و ما ولاده چې زه تقریبا څنګه ولد په دا کوڅو کې رالم کولاله ته پر تقریبا زه لکه اوس خوب چې وینم چې هغه د لاره یې را معلومه دغسې کولاله کنه نو اوس چې دا د وخته دا ګوره دا چې د کولاله شا پاور نه وای دغه پیریان نه وای ورسره د لار نه سوای پیدا کولی پوه شوې دا باغو ته دی پر کومه لار رالی دا دی ورته وګوره کولاله بیا هم پر ماشین کم یوه چې زه بیا نو زما سوې ومې ګټلې پسه را ډېره د لین یو ناره پر کولاله کولاله اوس به نو یو داسې خاطره راته وایه انډیواله چې زوړ تاریخ مو را په یاد شي پوه شوې وروره زما په الکینې کې خو خبره دلته ده چې ګورې وروره تقریبا خپله د خپلې خولې ګوله چې په سمه مینه ورکړي یو چا ته هغه 1000 خیرونه لري او په ارامه په هغه ارامه باندې چې غلا دې کړې ده تقریبا په هغه واقع په ما وخوري هم چندانې واره نه کوي ولې په دې زه ستا ملګری کېږم هلته مې نیت در باندې بد دی چې دی دلته ګوره غلاوې په دغه خبره کې چې اخیستل شته تقریبا هغه دی زه پر دغه مې نیت در باندې بد دی مګر هغه اوس خو یو ګوله چاله ده ونه یاره کولاله وایم زه به ستا ځوانۍ یو کیسه وکړم کولاله یو ځواني وه موږ ته یې پوس ولې غزل ویله ښه بله نو ډولو سرناغو شان ګرم دي کولاله غزله وایي دلته یو ځوان داسې جذب سو انډیواله چې دغسې د مځکې ته ورګډ سو انډیواله دا نیم کورت شفتالې خوړلې وه نو دی لټ پر لټ کېدی نو خدای خو تقریبا په څه نه پوهېدی په څه نه پوهېدی د کولاله اواز خو نو داسې دی د جذبه پر ګور ګډه سو هغه سره کمالات پر رالی کولاله ته یې ووایه چې خپله ووایه وای دروند یامیل په غایم وړه سنګین د یامیل په غیرت مرزه غمازه وای دروند یامیل په غایم وړه سنګین د یامیل زه د مینت پر مړوند کاله سار یژدم وای وا په غاړه موړه سنګین د یامیل یاره کولاله وایم زه چې هم هغه شپې چې را په یاد کړې په یاد یې دي انډیواله یې دي ارغنداو د رود پر غاړه به ناست ما یاد به سر راپور د رود پر غاړه بابا درخت ودارم کولاله شالی لا پکسیلم بیجی سرمایه چادر یلان یارانن میرانه دلیلا د بنگلو شران
یاره نن مې اورېدلې د لیلا د بنګړو شرنګ ته خو هېڅ جذبیت نه اوښتې ده د کوله لا غزلې نه اورې ما ویله یاران دې څو دي تاولګار ساره څلور دي ما ول مشر یار دې کم دی تاول زما تر وډو سام یاره نن مې اورېدلې د لیلا د بنګړو شرنګ سپه وایه کولاله یار پوس ولې زر کاله خواته تاریخ چې راپورته سو کولاله پوس ولې همداسې چې د روزګاړه راوخته یار کولاله داسې د روزګاړه رای یاره د کولاله دغه یو زلپان دي قربان سمه دغه زلپان کولاله په څو سطله مسکو پرېولي په سار کې جزا جوړ کا کوترانه یم چې په بال در هر بزام کوتره های سپه وایه کولاله یاره تاریخ تېره چای چپک بوس ولې یاره وجه جذبه د غره په سر کې د مار وخوره د غره په سر کې د مار وخوره چې جنازه دې د پر بنګو وتړای دنګ دنګ چې د قدمونه لیلا شرنګ د بنګړو یې چای پر یو ځای چپکوي نو لیلا دنګ دنګ چې د خپل بریتونه لیلا یاره کولاله ستا قربان سمه داسې چې کړلو هم پر دا سړک په ځان نه پوهېږو دا ستا غزلې چې موږ واورېدې د پوس ولې سر دې په خلاص و داسې خوند یې وکړي مګر ته نه ولې یو شی مې نه وایه دا اوس کولاله خو کولاله ګوره ځان ته دی راته وګوره دا ستا یارې د ګل پرې سوه د هوره کولاله اوس به نو د خیره سره د سم یو شی واورو تا خو داسې کوي ځان ستړی کوي دغه سره هېڅ شی نه دي راته ویلې چې بیا دا خبره ونه لري چې ما یا زنده‌باد کولاله اوس نو په یارانو مقصد که نوبت وراوښتې نوبت ورواړوئ دغه دې وراړولی مې دي نو کولاله دلته ګوره ستا دې په خلاص و نو اوس کولاله دغونې خولې وکړې اوس نو ته راته ووایه چې په اوس ولې دا ستا په ځوانۍ کې څنګه داسې کیسې مثال د کولاله خو واورېدل ستا په وخت کې څنګه کیسه وه یعنې ما داسې اورېدلې ستاسې په وخت کې به یو دیګ شوروا یو چا باندې کړې وه یو کټو به باندې کړې وه هغه کټو به یې راواخیسته انډیواله وایدرېده 14 ګیلاس اوبه به یې ور واچول مګر پر یو شکوره به یې تقسیم کړه دا برکت به یې ولې وکړي بوس باندې سر دې په خلاص و خو برکتونه ډېر په یوه ګیلاس اوبو په یوه ګیلاس اوبو کې یو نوبت ستاسې په خبرو کې م راکوو اوس شوروا څښنه درته پخه کې هغه وخت ادې تقریبا 20 ګیلاسه اوبه ورګډولې هغه غوښې ډېرې جوشولې وپخولې تقریبا هغو خپل روغن پیدا کاوه او برکت یې څنګه نه درلودې داسې ولې کولاله دی به هم دغه جواب راکړي نو خو نو ښه راته ووایه چې دا ولې دا برکت یې ولې کوئ پوس ولې سر دې په خلاص و پخوا کې برکت په دغه کوي کولاله غوږ ورته وایه چې کولاله په کور کې ته دوه لپاره وې او شل لپاره سوه دغسې پخوا به په شلو کورو باندې دا یوه کټه ورسېدله اوس په یوه کور نه رسېږي نو دا ولې داسې بې برکتي سوه نو هغه کوټه دغه کیسه د هغه بچیان هغه دغه دا بې برکتي ولې ده په کور کې دوه لپاره وه نو اوس خو ورځ په ورځ زیاتوب کوي وام زیاتوم نو پخوا خو بیا تا پیدا کړي وام تا هغه څه که وام د خدای دوسته پخوا چې بیا دوه سیره غوښې باندې کولې اوس نیم څه دې ور اچولې مګر د کور یې نه راباسې دا ولې پوس ولې زیاته اوس خو بیا څه بیا برکتي کمې سولې نو پخوا خو یعنې د دې سم اوس خلک هغه همسایه‌توب هغه کیسه نه سره ساتي یعنې چې زه ستا پر پانډال چیر سم ته چې وا بادرنګ لاکه یا بل بیا داسې نه یو پر بل منیت سره باید نه وینې دا دی د کاره وتلی دی خدای کولاله
قربان نو دغه راته وایه د خدای د پخوا کیسه نه راته وکړل ته به دغه راته وایه چې دا ستا وریښتان تر اوسه پورې داسې ډک ولې پاته دي او څه دغه ثواب دی چې تقریبا حقیقت دا خبره حقیقت ته راځي د خیره کولاله په جذبه کې بیا کوې دا نو خبره ما سره تقریبا هغه دی په ګرد وطن کې ما ته څوک ګوته نشي نیولی چې دا خیانت تا د دغه پیسو یا د دغه دلته ګوره یا د دغو وړو وکړي د یو مسلمان مؤمنه څه تر اوسه پورې زما نیت دغه راوایي چې دا سړک ته ګوله ډوډۍ چې زه خپله خورم راویه باسم یو څوک مؤمن مقصد ما ته دغسې وګوري یا زه په پوه سم چې دغه ګوله ډوډۍ وخوري پر سړک باندې هر سړی خو دا خبره اوس زده کړې د دغو انقلابو ماغزه ور خراب کړي دي زوی د پلار د نه مني شام کولاله ګورئ تاسې وجرې د کولاله چې دوی تازه پاته دی او دا وریښتان یې ماشاءالله دغسې ډک پاته دي دی وایي زما یو دغه دی چې زه د کور مخ ته مې څلور ساعت سرخانه ورکړې دي چې هر مسافر چېرېږي د کولاله میلمه یې یعنې چې هغه دعا یې وایي دعا ورته کوي د ده ماشاءالله په دا دل کې وویني دا مسافر له د مرسیدي د نامي زور ځان خو د کوچ کې موږ هم دغه راکامای لکه یاره دارې دونه صبر مینه نو څوک درته کښېنستلی شي په اجرات تقریبا د سړک پر غاړه لکه زه چې درته ناست یم او څه هم نه غواړم سلام دی وروره دا بیا کوم پیغام دی کولاله نه پوهېږم چې دا د چا ګل ما غوښتې دا خو بیا ګل نه یې راکړي والله که دا خو هغه ګل دی کولاله ته ګر سره ګل یې ګل څه خو تقریبا زه چې ګلان ولرم بیا ښایسته ته ګل یې موږ چې ګل ګلاب بغلته ښایسته ډېر ښکارم په دغه نامه چې تقریبا هغه دی زه ګل یم نو په ګلو داسې کولاله ګل ګل ګلان چې د پر کاکوال ستا په مینه مینه زه سولم سنبل ګل 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 د چایې یا زما یې ته نو ویلې راسه ګل ګل د چاها یار ستا دا زمزمې قربان سمه په ګرده باغ کې چې وکلاله پیدا کېږي داسې د دې واسطه واجرې په کرټ کولاله تا وپېژنده چې شي وچې جوب ته دې واچوئ زما پېژندلی نه دی ورور خط پر نه مې شته بلا دی د زمري په طبیعت په جیب هغه دی ته خط نیولی دی هغه خط وروره ما قبول دی خط خو هغه دی زما پته د خط سره روښانه دی خو زه به خامخا په خطه کې لیکېږم هغه دی په نامه به مې په خط باندې په هر ځای یعنې که لوبیا نه مې شته هغه پر ځای به له خوده به را راوړي مقصد بس داسې کولاله چې دا بیا ځان نه کې اوس بیا ځان نه کې یا تقریبا هغه دی لکه تاج نو لکه ما چې وخوړل لکه تاج داسې کولاله چېرته چې لا تا خوړلي هغه د داسې صاحب لکه ما نامې زوز ما سره دا خبره را سره ده چې زه خورم یو دنیا یم وخورم دا زما دنیا دنیا تر سره ده خلک یې وخوري په بهار کې چې زه باریان څوک لرم زما د مینې خلک دا عزت یعنې په بهار کې چې ګرد عمر په پسرلي کې دوی خوراک شروع کړي پوس باندې په دغه دوبي په دغه پسرلي کې په دغه ژمي کې چې اوبه چې دغه راکړه یاره کولاله دا راکړه په افغانستان دی زه د افغانستان داسې په بهار کې نو دغه په وزن برابر یم یاره کولاله جواری به دې په داسې طبیعت نه یې خوړلی کولاله کولاله ډېر د خوند شیان ما خوړلي ملګرو ته چې ګوري ترسې تقریبا دا وګوره کولاله ته ما خبرې ته غوږ ونیسه وایم چې دغسې په جام و جوش کې او په دغه حال کې دغه سورکړې جواری درته راوي او د دې برېتو سره څنګه خوند کوي سرکه مې خورې سرکه که نو وخوړې یاره کولاله د لوټو باران دی خیره موږ ته رامعلومېږي کولاله خو نو داسې یاره واجره نو دی خو هم داسې کار ناکې نه خالي کوي پوس بلې دغسې به راولوري ورکچ که په بار درته نه او زیاته ښه نو بیا غم خپل کولاله دا وایه چې اوس ستا نسوار هغسې زورور دي که یا کمزوري یا دا چې تاسو ته معلومه وي پوس به و دنیا دلته کولاله دلته که ته چیرې هغونه پوهې زده کوې داسې 40 کاله ستا دماغ خراب دی ستا د عیالو د خراب دی
ستا باچا چې خاورې باچا درته ناست دی د هغه د دې په ور خراب کړی دی په څه چې ثواب چې تا زه څه درته وایم چې هغه ته د پلار د نیکه په روغ برې هغه ښکاره سمه خو څه وستان دغه نو زما د ومنه که دې ومنله نو ولې به ستا نسوار کمزوري کارګر څه په وطن کې د خپل کار وکړه یاره کوله ده د شانو ډېر زورور یو ده خیر زما د به دغونه خو نو خامخا زوروري ولې خامخا زه هغه یم د زورورو خبرو سره مخامخ یم چې دغه لړمان په خوله کې نه یې نو خو زه کوره کېږم نو خو دغه رقم زه نور بیا نه کوم یاره کولاله هم یو وخت به دی ویل چې عمارو پر دا پنجوایي پر غر وربالا کولاله ته زنګ ورولې چا څنګه چې ټینګ کړې وه ته ګوره وروره دلته که اوس یو نه شل ماران پر دا میدان باندې دلته شاوخوا په دغه غاړه او غړي کې هلته وشوري مشور یې دی نسي ځان نامعلومه د کولاله نوم واچوه په د هوا کې لکه ما چې پېژني چې هر څونه ماران یې زه ټینګوم په دا لاسو کې میدانو ته مې ورله کړي دي میدانونه مې په تښتولي دغه پنجوایي مار تا ډبره کړې دي دغه ښه ته په وپوهېږه چې ما ډبره کړې زه کولاله به دا خطر وابه چې وایي دغه مار چې تا ډبره کړې دي خلک وایي د شمشیر غار ته چې ته ولې دا ما ته دغه خبره ده نه څه د پلار په د نیکه په هغه ورسۍ پورې ځان وتړه په دې اوس وخت باندې چې د بل د هلته زی په رسۍ پرتی په هغه ځان داسې کولاله ته هغه وسکی راواخه ستا مور جوړ کړي دي په څه زحمت هغه راواخه بیا یو پلان د پشکې کې راوه چې هر څونه قوتداره دی او دا ومړې رسۍ ته راواخه چې په اوس وخت کې جوړه سوې ده هغه څونه قوت کولاله دغه کار چې تا کړی دی پوس وجه دا هېڅ څوک نسي کولی او دا تاریخ ستا پروت دی مګر د هغه مار لکۍ وایي اوس شوړي دغه راته وایي چې دا لکۍ لا وډې شوړي نور ګډ ډبره دی ته څه ګورې ته څه ګورې زما د دې خبرو مخالف په تقریبا په خپل اندازه کې خلک دي چې تاسې ما ولې موږ کشران به راته مخالف وي په څه سبب سره چې تاسې ولې ما په پلار نیکه پسې بولې ولې مې بیرغ لا پورته کوئ کولاله وایي خپله راپورته کوئ ته رې ورته ووایه چې زموږ دا 40 کاله بیرغ ښکته شه او پورته شه دا د افغان بیرغ ولې ناکراره خو نو هغه بیرغ چې نه مني ما هم نه مني زه د هغه اعلیحضرت بابا د وختو زوی یم د هغه رقم زوی یم چې هغه رقم اوس هم ستا په دغه وطن څوک یې په کول نه کوي همدا کولاله په هغه وس کې لمبېدلی دي چې په حضرت پس کې لمبېدلی په اوس وجې خدای واجره داسې کار نه کوي پر هغه قدم یې اوس پښه ایښی ده ګسه رنه راته کېږي په اوس هغه پلار نیکه دې په هغه سیاست کې ډېر خوندي و لکه اعلیحضرت چې په سطحه د ملګرو داسې ښه اوس چې بې عزته سولې زوی دې ستا خبره نه مني اعلیحضرت نه لري کولاله اوس واجره د هغه اواز و هغه کیسه چې اوس کمزورې سوې ده کولاله مګر اوس هم بېلته چې هغه د غوا غوړي شروع کړې هغه مرغان به بېلته راته کړې هغه مه کوه ما هم بیا خدای او بیا مړو ځان نه دی بللی زما خدایه او ته مې ملګرې سې مړونه ستا چې زما ملګري زه په کم یو ناره وکړه کولاله بالا وروره ځو ناوخته دی دلته اذانونه مو وسوله او خلک وروره باره به وایي چې دا اوس در څه ماله دی دا راستا کې بېمه یو خمار ګرځم راکه جام جام د سترګو یو لار لرم خرابات آباد په یارانه د مقام د پیالې انتقام لرم راستا کې بېمه یو خمار کولاله جت بیا سره ولا واجره خلیم لا لاندې راشه واس ولا پوس وجه همداسې جذب کړی و پوس و او داسې به وکړو د کولاله بالا مړ د خیره سره پر دغه ځای باندې اجازه غواړو چې بیا سر نه خلاص خبریال د دغو رقم ځوانانو سره او د داسې صوفیانو سره بیا مخامخ کېږو نو ستاسې په همدې ځای اجازه راکړئ د خیره کولاله دغه رقم کولاله په یکشن رخصت واخه چې بیا دا رقم نه وي چې دنیا زما د طرفه دې تا ته نه ما ته نه ده ته
ستا و هغه کلانتور ته زما ست سلام کوي مسلمان ورسره ورسوه د خدای په امان ولا به زه پر روان سمه